الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د دوري په دې مبارکو درسونو کې من د سورة الكهف آیت نمبر 18 پورې خبره کړې وه. یا 18 آیت من ختم کړه. د اصحاب کهف د غار والو قصه بیانېده. د دوی دا قصه په څه مقصد سره بیانېږي دا خبره ذکر شوې وه. دا واقعه هم بیان شوې وه چې دا ځوانان څوک او څه چل دوی کړی و او ولې دوی غار ته لاړو. په دې اخرني آیت کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې ده چې نور به کله راختو نو الله رب العزت دوی په دې غار کې داسې ځي کې وده کړي چې د نور به دوی تنګول نه او نه به وله بدنونه خرابول. نو نور به تې ښی طرف ته اوړېدو ګس طرف ته اوړېدو خو په دوی داسې نه لګېدو چې دوی ته نقصان ورکوي. اوس الله رب العزت په دې 18 آیت کې دا خبره ذکر کوي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. او ګمان بکې ته په هغوی باندې د ویښو حال دا چې هغوی وده وو. ونقلبهم ذات اليمين او اړول راړول موږ هغوی ښی طرف ته وذات الشمال او ګس طرف ته. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد او سپی د هغوی خورونکی د سنګلو خپلو لرو په درشل باندې. لو اطلعت عليهم کچرته ورښکاره شوې ته په هغوی باندې لوليت منهم فرارا خامخا وابوړې ته د هغوی نه په تېښته. ولملئت منهم رعبا او خامخا ډک بشي ته د هغوی نه په رعب سره یا په یېرې سره. اوس دا د الله رب العزت بل احسان دی په هغوی باندې چې دا بدنونه د هغوی اوړي راوړي. ولې که چېرته دا بدن په یو ځای پاتې شي نو دا بیا خرابېږي. داسې ویلی کېږي بعضو تفسیرونو کې راځي چې هر کال کې به دوی 2 پیرې اوړېدو. یو ځل به یو طرف ته شو بل ځل به بل طرف ته ښی او ګس ته. او 309 کاله دي لوی عمر دی. الله به پکې دوی اړول راړول. چا ویلي وي کال کې به یو پیر، الله اعلم. په دې داسې مستند څه دلیل هغه نشته. الله رب العزت په دې قادر و چې دوی دا بدنونه دقه شان وساتي. اړول راړولو ته ضرورت هم نو. خو رب العزت موږ ته دا خبره ښیي چې اسباب په مسبباتو پورې تړلی شي. ته به اسباب لټوې. لکه اوس الله زموږ ساتنه کوي، الله موږ ساتي، خو موږ د هغې لپاره اسباب لټوو چې زموږ دا بدن خراب نه شي. موږ د هغه څه نه ځان لرې ساتو چې هغه موږ له نقصان راکړي. دا اسباب دي. نور ساتي الله موږ. نو دلته هم الله زموږ تربیت کوي چې ګوره ما هغوی هسې هم ساتلی شو خو تاسو به اسباب لټوئ نو ځکه دوی دا اوړي راوړي. ښه دې آیت کې الله وایي چې وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. او ته په هغوی باندې ګمان کې که ته ورښکاره شوی وي نو تا به وایي چې دا ویښ دي او حالانکې هغوی اوده وو. ځکه بعض مفسرینو په دې کې آثار هم راوړي دي چې هغوی داسې اوده وو چې دا سترګې کولاو وي. نو چا چې به ولیدو نو ګمان به پرې د څه کوو چې دا ویښ دي او حالانکې هغوی اوده. او سبحان الله دې کې هم دا خبره دننه پرته ده چې الله رب العزت د هغوی د سترګو د حفاظت لپاره داسې کړي چې دا سترګې د هغوی پوره بندې شوې نه وي.
ځکه چې ډېر وخت کله دا سترګې بندې پاتې شي که نه دا خرابېږي 309 کاله چې سترګې داسې بندې پاتې شي چې په هغې باندې هېڅ هم نه لګي نو دا خرابېږي نو ځکه د هغوی هغه سترګې الله رب العزت داسې ساتلی وي چې هغه خرابې شوي نه وي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله من بعړول راړول خو غسته وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط او خرد عفوا او سپید هغوی چې و هغه خپلې سنګلې خورې کړې وي غوړولې وي په درشل باندې او سپید دوی سره ملګری شوی خبر زما تاسو ته وایي چې بعض خبرې هسې دومره تفصیل ته ضرورت نه لري سپی د کم ځای نه راغی او د کم قسم او د رنګ څه و دې سره زموږ هېڅ کار نشته مقصدي خبره ده چې دوی سره سپی دا سپی اوس مړ شوی دی ګورئ 309 کاله خو ده د هغوی چوکیداري نه کوله دی مړ دی خو په داسې حال کې چې دا سنګلي دا غوړېدلي دي په درشل باندې دا الله اوس د دوی ساتنه کوي که چېرته څه ځناور راځي یا انسان راځي دوی ته نقصان ورکولو دپاره نو هغوی نه لکه سپی هلته شتي نو دې سپي نه به یېرېدو دا هم الله رب العزت هغوی ساتل ها دې ځای کې فایده دا سپی چې کله د نیکانو خلکو سره نو د دې تذکره په قرآن کې راغله سپی چې د نیکانو خلکو سره نو د ده تذکره په قرآن کې راغله نو د نیکانو خلکو سره کینه پاسه ذکر به دې په ښځې کې کېږي اوس سوچ کوه چې سپي ته دا مرتبه میلاو شوه چې د تذکره د نیکانو خلکو سره په قرآن کې وشوه نو چې بیا دینداره بندۍ مؤمن او هغه د دیندارو خلکو سره کیني پاسې الله به دله څومره اوچته مرتبه ورکوي او په دې یو دلیل دی ګوره صحیح بخاري کې هغه حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه په صحیح مسلم کې هم دی وی موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره راوتو د جومات نه په دغه ټیم کې یو سړی مخې له راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې مته الساعه قیامت به کړی ساده سوال یې وکړو نو هغه ورته تا ولې څه تیاری کړی دی چې دې ته پوښتنه کړي هغه سړي ډېر ناشنا جواب ورکړو یا رسول الله داسې ډېر تیاری خو مې دی کړی ولکني احببت الله ورسوله خو د الله او د الله د رسول سره ډېر محبت کو رسول صلی الله علیه وسلم فانت مع من احببت پس ته هم د هغه چا سره چې چا سره محبت لري قیامت په ورځ به د دغه خلکو سره راباسي انس بن مالک رضی الله عنه وایي د اسلام د راوړو نه بعد که موږ په یو خبره خوشحاله شوي نو هغه په دې خبره موږ ډېر زیات خوشحاله شي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي ته به د هغه چا سره چې چا سره محبت کوي نو بیا انس بن مالک وایي فانا احب الله ورسوله وابا بکر وعمر زه د الله سره محبت کوم د رسول سره کوم د ابوبکر سره کوم او عمر سره کوم فارجو ان اكون معهم او دا مې امید دی چې الله به مې د هغوی سره راپاسي وان لم اعمل باعمالهم اگر که د هغوی په شان عمل زما نشتي نو د دې نه دا مسله د حدیث هم دا راووته چې د چا سره دې ناسته پاسته وه او د چا سره دې وخت تېر کړو قیامت په ورځ به هم د هغوی سره راپاسې نو ځان له ملګری دا ما بل اوس تاسو ته وویل د آخرت ملګری ځان له هغه ته غوره کوې په دنیا کې د آخرت ملګري مونږ غوره کوو په دنیا کې نو نظر وچورلوه چې ستا ملګري څوک دي کوم چې په آخرت کې تا سره یو ته به ورسره یې وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم او دغه شان راپورته کړل موږ هغوی د دې دپاره چې تپوسونه وکړي په منځ خپل کې الله وایي ما راپاڅوه اصل الله رب العزت که دوی دغه شان په دې خوب نه بعد ډایرکټ مړه کړی نو بیا هغه کمې لویې خبرې دپاره چې دا کار شوی د هغه نه راښکاره کېده هغه لویه خبره څه ده دا ټولې خبرې صحیح دي یو لویه مسله بارک الله فیک چې الله به د قیامت په ورځ خلک راپاڅوي اصل مسله دا وه
الله دا هو چې دا کم چې د آخرت نه منکر دي دوی دې تعجب کړي چې څنګه به الله دا مړي راپاس دا ګوره 309 کاله پراته الله راپاسولی دي کوم رب چې دوی راپاسولی دي هماغه رب به دا مړي آخرت ته راپاسوي نو ځکه الله راپاسول وکذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم الله وایي ما راپاسول چې دوی په خپل منځ کې د یو بل نه تپوس وکړي اوس لیتساءلوا بینهم د یو بل نه تپوس وکړي دا مشهور تفسیر دی چا ویلي دي وی الله وی چې دوی ما راپاسول د دې دپاره چې د وروستني خلک بیا د یو بل سره په دې مسله کې د یو بل نه تپوسونه وکړي چې دوی به څومره وخو دوی به څومره نه نو دا دې دپاره چا ویلي دي چې اهل کتاب او مسلمانان بیا د یو بل سره خبره وکړي یتساءلوا بینهم اهل کتاب به هم تپوسونه کوي مسلمانان به هم هغوی به هم تپوسونه کوي الله اکبر چې کله راپاسېدو قال قائل منهم كم لبثتم ویو ویونکي د دوی نه څومره وخت تېر کو تاسو قالوا یا وی لبثنا يوما او بعض يوم وخت تېر کړی دی موږ یوه ورځ یا برخه د ورځې اول دوی یو بل نه تپوس وکړي چې څومره وخت به زموږ شي هغوی یاره هغوی چې یا خو ورځ ده او یا د ورځې صحیح څه ده دا خبره به دې وکړه چې دوی چې دې غار ته ننوتو نو دغه ټیم د نور د راختو او چې دوی راپاسېدو د دې خوب نه نور پرېوتو نو دوی دا مطلب شو چې دا هغه چې موږ سهار ویده شوي او دا د اوس ماښام ټیم دی نور به بیدو والا دی نو ورځ به هم تېره کړې ده او که ورځ نه د ورځې یو حصه ده بیا ځکه چې څه حصه زموږ نه په ویښه کې تېره شوې ده او څه حصه موږ ویده شوي 309 کاله پراته دوی او دوی موږ حصه یا د ورځې څه حصه یا ورځ ډېرې خبرې زما زړه ته راځي چې بیان یې کړو مجبوره یو د دې نه چې هلته مخې ته نور موږ ته ډېر څه پاتې دي چې هغه ویل غواړي موږ چې د خوب نه راپاسو که نه او موږ ډایرک ووایو چې موږ دومره ویده شوي او موږ دومره وخت تېر کړی دا ګوره موږ دې ګړۍ ته وګورو بیا یې معلوموو که دا ګړۍ زموږ لرې کړي او موږ ته دا نه ښایي چې نور ډوب شوی دی که راختلی دی او شپه ورځ راته نه ښایي که نه او یو ځي کې بند کړي والله که ته زما نه دا معلومه کړي چې ته څومره وخت ویده پروت وې معلومه به کړي دا خو ته زر ګړۍ ته وګورې زه خو 2 بجې ویده شوی دا اوس 9 بجې دي ما دومره خوب وکړو دا ګړۍ نه زه لرې کوم او نینداره به نه کوې د بهر څوک دې تا ته نه وایي ته ما ته ووایه به چې ته څومره وخت پروت وې دا الله قدرت دی دا خوب هم الله یو څه یو ناشنا شی پیدا کړی دی انسان په ګنټو ګنټو ویده یو دته پته نه لګي که پته ورته لګېدی دی به تنګېدی که پته ورته لګېدی بیا دې تنګېدو بل دا چې بیا سکون نه و دا سکون په دې کې دی چې دی د هر څه نه بېغمه پروت دی دا سکون دی او سبحان الله د بدن هره حصه ویده شي هره حصه د بدن غلی شي صرف غوږونه چې دي هغه بیداري که څوک ورته اواز کوي چې دی راپاسي نو د الله د قدرت به کمه خبره کوو بیا رانه موضوع داسې طرف ته ځي چې سړی که د دې وخت نه موږ شروع کړو د هغه رمضان د اخرنۍ ورځې پورې نو دا موضوع بیا هم نه ختمېږي الغرض د دوی په منځ کې اختلاف جوړ شو چا وی ورځ چا وی د ورځې برخه اخري فیصله دوی دا وکړه قالوا یا وی ربكم اعلم بما لبثتم رب ستاسو ښه پوه دی په هغه وخت چې تېر کړی دی تاسو بس دا قصه نوره پرېږدې په دې کې به څه ګوتې وو الله پوه دی چې دا ورځ وه او که دا د ورځې برخه وږي شوي دوی ته خو پته نه شي خو یو ورځ د 309 کاله دوی پراته 3 پیړۍ پکې تېرې شوي دي 3 پیړۍ
او بچایان پکې ختم شوي دي. دوقیانوس بچا تللی دی بل لاګلی دغه مسلمان و ډېر موحد سړی و او خلک د کم ځای نه کم ځای ته تللي دي او مړه پکې خاورې شوي دي لکه زه دا نه یم چې ځوانان بوډاګان شوي دي خاورې شوي دي خلک او دوی وږي شوي دي نو خپل منځ کې وویل فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه نو ولیږئ یو تن ستاسو په پیسو ستاسو سره چې دا دي الى المدینه ښار ته المدینه ښار ته وایي په عربۍ کې اکثر عجم چې کوم په عربۍ نه پوهېږي نو هغوی مدینه دغه مدینې منورې ته وایي نو مدینه په اصل کې د ښار ته وایي نو تاسو یو کس ولېږئ په پیسو خپلو هذه چې دا پیسې دي ښار ته ولېږئ ولې فلینظر ایها ازکا طعاما نو ودې ګوري چې کم یو د دوی نه پاک خوراک واله دی مؤمنان دي دینداره که سره وړي نو ودې ګوري چې پاک او حلال خوراک پکې وګوري ځکه چې دوی خو پاک زور سوچ کې پراته دي او کې کفر او شرک عام فلیأتیکم برزق من نو راډي وړي تاسو ته خوراک د هغه نه ولیتلطف او نرمي دې کوي داسې نه چا سره نښتی بیا د توحید په مسله کې نو لږه نرمي دې کوي ځکه چې موږ کمزوري یو دې ټیم کې ولیتلطف دا بالکل د قرآن منځ دی ښه په دې ټکي باندې او بیا په دې کې دا تا ټکی نه تا حرف تا دا بالکل د قرآن منځ دی نو نرمي دې کوي مؤمن هوښیار یې ګوره هر ځای کې سړی ګرم ګرم کېږي هم نه بعض به ورسي په ډېر نر سړی دې چا ته ګوري نه نو دا خو ښه صفت خو نه دی چې هر چا خولې ته وردانګي او هر ټیم او هر څنګه نه ته حالاتو ته ګوري بعض ځایونو کې سړی خبره کوي بعض ځایونو کې سړی غلی شي بعض ځایونو کې سړی خبره د غوسې سره کوي مناسب بعض ځایونو کې به نرمه کوي نو نرمي دې کوي او دا ډېر غیرتیان دي دا ولې ووي ځکه چې دوی په شرک باندې شرک ویني صبر نشي کولی نو داسې نه چېرته غوسه وله ورشي او بله جاښه موږ له جوړه کړي خلک به رانه خبر شي ولا یشعرن بکم احدا او نه دې خبروي په تاسو باندې څوک داسې نه څوک رانه خبر شي انهم ان یظهروا علیکم یقینا هغوی که خبر شو په تاسو باندې څوک باچا او د هغه ملګري د هغه ټولګې دغه نظریې والا دغه عقیدې والا یرجموکم نو په کاڼو به وولي تاسو او یعیدوکم فی ملتهم یا به مو واپس کې په دین خپل کې اچې ډېر سخت حالات دي ګوره په دوی باندې چې اووه کسان او په یو غار کې ناست دي او قوم او علاقه ټولو د هغوی خلاف ده لکه موږ بر وایو د جنت داسې صرف په ارمانونو نه میلاویږي څه نه څه محنت به هم کوې څه نه څه قرباني به هم ورکوې لکه څنګه چې د دنیا دپاره لګیایي اکثر د دنیا مبارک کې دا مشران سړي ته وایي یاره که ته دا خوبونه کوې نه په دې خوبونو ګوره پیسې نه میلاویږي او چې د دین خبره راشي بیا به دی لګیا وي الله غفور رحیم دی بس انسان کمزوری ته به څه محنت وکړي نو یا خو تاسو وجني یا هم دې دین ته واپس کوي د کفر ته او که داسې وشوه ولن تفلحوا اذا ابدا او هیڅ چېرې به کامیاب نشئ په دغه وخت کې هېڅکله که چېرته واپس شوئ د هغوی دین ته نو بیا خو کامیابي لاړه راغله یو خبره ختمه شوه چې دی راغی اگر که مفسرینو د دوی نومونه هم ذکر کړي دي اسرائیلي روایتونه راغستي دومره تفصیل ته ضرورت نه په دوی کې دا یو راولېږو هغه د ځان سره پیسې راغستې دا ولې خو چې هغه د ښار ته کله راغی او د توحید دا نښې نښانې ولیدې د موحدینو خو پته لګي او دا
هغه درګاهونه او دربارونه او بوتان او څه ونه لیدو نو اول په خپل هم په تعجب کې شو چې دا په یو ورځ کې سړی ګوره د الله دا کارونه څه ناشنا یي سبحان الله زم چې څومره به دی حیران شوی لکه عزیر علیه السلام چې الله پې خوب راوستو څو کال سل کاله بعد چې راغی نو د ده عمر په دغه ځي ولاړ دی یعنې بوډا شوی نه دی ویښته یې بدل شوي دي هر څه او چې راغی نو 80 بوډاګان شوي دي نو سړی ډېر تعجب کې پرېوځي نو دوی چې راغله او په یو ورځ کې دی چې دا دنیا سره څه شوي الغرض به یو کس پسې ورغی پیسې وله ورکړه غریب غوندې یو خوراک ماله راکړه چې دې پیسو ته دې چې وکتلو دا وی د کوم وخت نه تا را پیدا کړه کوم وخت نه څوک دغه موږ سره و وایي دا خو د دقیانوس باچا د وخت پیسې ته راغستې دي دا خو څو پېړۍ مخکې ته څه کمه کوي دا پیسې نه چلیږي رو دا خلک په دوی شکیان شو دوی خو نه مني هلته دوی ته خو دا پته نشته چې موږ 309 کاله وتو دوی چې لکه دا خو دغه پیسې دي او د دغه باچا وخت دی او دغه حکومت دی دا پیسې چې دي دا خلک شکیان شو خبره وچلېده چې رو وچلېده وایي دغه وخت باچا ته خبر ورسېده یو وخت باچا دوی راوغوښتو هغه ډېر موحد مسلمان سړی او د دوی ډېر قدر وکړو او هله هغوی ته اندازه ولګېده چې هغه غار باندې چې کومه تختۍ ده او په هغه تختۍ چې نومونه لیکلی شوي دي او هغه کیسې چې و هغه دا دي ځکه چې هلته خو کیسې لیکلی شوې وه او څوک وایي چې نه ما تاسو د اسرائیلي روایت دی هغه څوک وایي چې باچا وروسته خبر شو په تختۍ باندې د دوی نومونه لیکلی شوي چې داسې کسان دلته ورننوتي څوک وایي چې نه د دوی نه څوک خبر نه و خو چې کله چې خلک خبر شو د هغې نه بعد قیسې لیکلی شوې ده او دا خلک په دوی پسې ورمنډه کړي روان ورپسې چې موږ دوی ویلو چې ورلو او دوی ولیدو په خپلو سترګو الله رب العزت په دوی باندې مرګ راوستو بس دغه لږ ساعت یې راپاڅېدو داسې نه دي چې دوی بیا ګرځېدلي دي او بیا ژوند تېر کړی لږ ساعت و بس الله ولې داسې کوو اوس دې ته غوږ کېږي وكذلك أعثرنا عليهم او دغه شان خلق خبر کړل موږ په دوی باندې ليعلموا د دې دپاره چې هغوی پوه شي ان وعد الله حق چې بېشکه وعده د الله حق ده وان الساعة لا ريب فيها او یقینا قیامت نشته هیڅ شک په هغې کې الله وی دې دپاره مې دا خلک خبر کړو چې الله چې کومه وعده کړې ده هغه رښتینه کومه وعده ده د قیامت وعده او دا چې قیامت به راځي 309 کاله دغه د ودو ستاسو به مخکې راپاڅېدو نو دا رب آخرت ته هم دا خلک دغه شان راپاڅېدو اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې خلکو جګړه کوله په منځ خپل کې په کار د هغوی کې یا د هغوی په خبره کې د هغوی په باره کې په خلکو کې اختلاف پیدا شو یو قول دا و یو ډله دا وه فقالوا بنوا علیهم بنیانا نو وی هغوی جوړه کوي په دوی باندې آبادي ربهم اعلم بهم رب د دوی ښه پوهه دی په دوی باندې آبادي داسې دیوال ورته جوړ کړي او دا غار په دوی پسې بند کړي نور حقیقت خو الله ته معلوم دی خو یو رای دا راله چې په دوی پسې دغه بند کړي او آبادي پرې وکړي صرف خلکو ته پته لګي چې دا هغه ځای دی او دلته غار والی دي او د غار دا خوله ټوله بنده کړي دا یو قولو او بعض مفسرین وایي چې دا دغه وخت د باچا رایه وه هغه هم داسې خبره کړې وه چې داسې وکړي خو نه بل یو فریق و چې د هغوی په خپله خبره کې ډېر زورور او هغوی یو راټینګه کړې وه چې نه بله نه کوو قال الذين غلبوا على أمرهم
اوی هغه کسانو چې زورورو په کار د دوی هغوی سره زور په دې خبره کې خبره د هغوی سوه مشوره لنتخذن علیهم مسجدا خامخا موږ به جوړو په دوی باندې جومات دا داسې و لکه زموږ د زمانې د بریلیانو قبر پرست ځکه علما وایي چې دا د یهودو نصارو بدعتیانو د یهودو نصارو بدعتیانو دوی وایي چې نه جي موږ به دلته دغه کوو جومات به جوړو هغې ته به خلک راځي او دا خو څوک دي نو دا د قبرونو باندې چې مین دي او دا قبرونه چې سټي را سټي او دلته سجدې مجدې لګوي دا صرف زموږ په امت کې نه دي دا پوخانه دا قصه را روانه ده او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د زنکدن په وخت کې دا خبره کړې وه زنکدن په وخت کې لعن الله اليهود والنصارى د الله لعنت دی په یهودو او په نصاراو باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجد د خپلو پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي دي د سجدو ځای ته جوړ کړی دی مسجد کوم ځای ته ویلی کېږي چې سجدې پکې لګي عایشه رضی الله عنها وی که دغه یره نه وی چې د رسول وسلم د قبر نه هم جومات جوړ شي نو د رسول وسلم د قبر به خلکو ته راښکاره کړی شي خو دا چې الله پټ ساتلی دی او د عایشه رضی الله عنها په کور کې دی ښخ کړی شوی دی دی کې یو حکمت دا و چې خلک د قبر نه جومات جوړ نکړي بس خوشحاله شي او ما په خپله د یو کس نه اورېدو چې هغه دا ثابتوله چې د قبرونو سره جوماتونه او قبرونو نه جوماتونه جوړول روا دي وی دا وګوره که قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا وی الله کوئی تذکره کړې ده نو دې بعضو خلکو ته سړی حیران شي چې دوی به څنګه پوه کړي دلته الله څه ویلي دي چې دا کار یې ښه کړی دی عیب بیان کړی دی د هغوی خبره وه فقط تا ته خو الله دا نه دي ویلي چې دوی دا کار صحیح دی نه الله دا ویلي دي چې هغه دیندارو پکې دا خبره وکړه نه خو الله دا وایي چې کومو سره دغه ټیم کې زورو په خبره کولو کې یا خبره یې زوروره وه هغوی دا رایې ورکړه خو رسول صلی الله علیه وسلم خو موږ منع کړي نو که دا الله رب العزت د دوی صفت کوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم موږ څنګه منع کړي رسول صلی الله علیه وسلم وی خبر شي ستاسو نه مخکیني امتونو کې دا مرض و چې هغوی به د انبیاو د نیکانو خلکو د قبرونو جوماتونه جوړول الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك دا په صحیح مسلم کې روایت دی تاسو به ګورئ د قبرونو جوماتونه نه جوړوئ زه تاسو د دې نه منع کوم نو دې ځکه الحمدلله داسې څه نشته چې د دوی صفت پکې کېږي ښه بیا د هغې نه بعد د اصحاب کهف دا قصه چې به کله بیان شوه د خلکو په بیټکونو کې په مجالسو کې نو د خلکو پکې اختلاف راغی او داسې راځي بعضو آثارو کې او روایاتو کې چې د اصحاب کهف دا قصه یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې بیان شوه او بیانېده نو په دې مجلس کې د نجران نصارا ناسو د یو نوم السید بل عاقبو نو دې سید وی چې دا دریو او څلورم سپی و دریو څلورم سپی و عاقب وی چې نه ته خطا یې دا پنځه او شپږم سپی و او مسلمانانو به وی دا و او اتم سپی و نو الله رب العزت د مؤمنانو د خبرې تصدیق وکړو چې او دا خبره صحیح ده نو دوی ته چا ویلو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو دا د بعضو مفسرینو دا قول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک خبر کړي وو چې دا و اتم سپی و او بعض وایي چې نه الله دلته موږ ته داسې خبره ښوولې نه ده خو داسې قرائن او داسې څه شتي چې هغه دلالت په دې کوي چې دا و او اتمې سپی و هغه به موږ هم ذکر کوو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم زرد چې وی به دوی
درې دي څلورم د هغوی سپی د هغوی دی ویقولون خمسه او وی دوی پنځه دي سادسهم کلبهم شپږم د هغوی سپی د هغوی دی رجما بالغیب وشتل کوي په غیبو سره یعنی هر یو لګیا دی یو اټکل وینا کوي یو غر امنګ چې یو غر ولي او بل غر ولي یعنی چا سره دلیل نشتی نه د دغو سره شتي چې وایي چې درېو څلورم سپی او پنځو شپږم سپی ویقولون سبعه او وی دوی ودي وثامنهم كلبهم او اتم د هغوی سپی د هغوی دی که خیال وي نو ګوره الله چې د دوه ویناګانې ذکر کړي چې درېو او څلورم سپی و پنځه او شپږم سپی و په هغې پسې ووایي دا ټول یې اټکل خبرې دي او دی ترې جدا وکړه نو یو دا نښه ده د دې خبرې چې دا وو اتم سپی و چې دا خبره الله د هغې نه جدا وکړه یعنې الله دا خبره به د هغې سره یو ځای کړې وی بیا به پسې ویلی رجما بالغیب دا ټول یې اټکل خبرې دي قل ربي أعلم بعدتهم وای رب زما خپوه دی پشمار د هغوی باندې په دې جملې سره ډېرې مسلې ګورې حل کېږي لکه د اصحاب کهف چې اختلاف راغی چې موږ څومره وخت تېر کړی دی وی هغه الله ته پته ده اوس دلته پیغمبره ته دوی ته ووایه چې الله ته پته ده چې دوی شمار څومره و ما يعلمهم إلا قليل نه پوهېږي په هغوی باندې مګر لږ کسان ډېر لږو خلکو ته د هغوی د شمار پته ده نو ځکه دغه اولنی چې ما کوم قول ذکر کو تفسیر او روایت هغه وایي چې دې لږو کې رسول صلی الله علیه وسلم دی او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې به دا ایت وي په دغه لږو کې زه یم ما ته پته ده چې دا څو وایي دا وو او اتم سپی والله اعلم واضح هم دا ښکاري چې دا وو او اتم سپی فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا نو باس مکو د دوی په باره کې مګر باس کول سرسري که ته چا سره د اصحاب کهف خبره کې او تا سره څوک باس کوي نو سرسري خبره ورسره کوه سرسري نه مراد دومره خبره ورسره کوه څومره چې تا ته الله ښوولې ده د دې نه افوا خبرې به چا سره مه کوه او دا زموږ ټولو دپاره نصیحت شو زموږ ټولو دپاره دا نصیحت شو چې ګوره یو مسله کې دومره خبرې کوه څومره چې پکې الله او د الله رسول خبره کړې ده څومره چې تا ته پته وي چې الله دا وي د الله رسول دا کنه اخوا پکې بیا مه نو فلا تماري فیهم الا مراء ظاهرا پیغمبر که دوی تا سره باس کوي لکه د مکې مشرکان راغلي و تپوس یې کوه نو ته دوی له جواب دومره ورکړه څومره چې تا ته الله ښوولی دی خبره ورسره حقه کوه کومه چې ته الله ښوولی دی ولا تستفت فیهم منهم احدا او تپوس مه کوه د دوی په باره کې د خلکو د هېڅ یو تن نه یا تپوس مه کوه د هغوی په باره کې د دوی د هېڅ یو تن نه د یهودو نصاراونو او د مشرکانو نه تپوس مه کوه چې دا څه قیصه وه څه چې دي هغه الله تا ته بیان کړو ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا او مه وایه د یو کار په باره کې چې زه کوونکی یم د دې کار سبا الا ان یشاء الله مګر داسې وایه که وغواړي الله تربیت روانو الله رب العزت پیغمبر ته نصیحتونه کول چې باس کې د چا سره نو ظاهري کوه او بل دا چې د دوی نه د اصحاب کهف په باره کې تپوس مه کوه نو ورته یې دا مو وي چې کله ته وایې چې زه به دا کار سبا کوم نو انشاءالله ورسره وایه
او ما تاسو ته صورت په اوله کې دا خبره ذکر کړې چې رسول صلی الله علیه وسلم مشرکین ته وویل سبا به زه جواب درکوم او انشاءالله یې ونه ویل. 15 ورځې وحي بنده وه، 15 ورځې. بعض روایتونه کې راځي چې 3 ورځې وحي بنده وه، خو دا الله د هغه تربیت کو، وحي بنده وه، بیا د هغې نه بعد وحي راله، نو حقه وحي کې ورته دا خبره وکړه چې هر کله چې ته یو کار کوې نو داسې مه وه چې سبا به زه دا کوم او انشاءالله پکې نه وې، لازم به پکې ته څه وې انشاءالله، الا ان یشاء الله، مګر دا چې الله وغواړي. وګوره موږ به اسباب لټو، موږ به کوشش کوو، موږ به اراده ساتو، موږ به محنت کوو چې زه به دا کوم، زه به داسې کوم، موږ به یو طریقه ځان له جوړو، خو دا خبره به ورسره یاده ساتي چې دا به کېږي هله چې کله الله وغواړي. او دا خبره خو واضحه ده، ډېر څه موږ غواړو چې وشي او هغه نه کېږي، ډېر څه موږ نه غواړو چې هغه دې وشي او هغه شان کېږي. نو ته به لازم ووایې انشاءالله. که عربۍ کې دې ونه وي ګوره دغه د انشاءالله وایه، که دغه دې ونه وي پښتو کې که الله وغواړي، که د الله خوښه وه، که د الله رضا وه، که الله پرې راځي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې سلیمان علیه السلام یو ورځ دا خبره کړې وه چې زه به د خپلو ټولو بیبیانو سره میلاویږم. یو روایت کې راځي د هغه 80 بیبیانې، یو کې 10 کم سل، یو کې 100، او د دې ټولو نه به داسې زامن پیدا کېږي، د هر یو نه به داسې یو زوی پیدا کېږي چې هغه به د الله په لار کې جهاد کوي. ولم یستثن، و انشاءالله یې پکې ونه وي. نو صرف یو بچی پیدا شو او هغه هم نیم و، نیم و او نیم نه و. دا به راشي انشاءالله په سورت صاد کې. الله وی ولقد فتنا سلیمان، موږ په سلیمان علیه السلام باندې الله وی امتحان راوستو. والقینا علی کرسیه جسدا ثم انا، په کرسۍ باندې ورته هغه ماشوم داسې کېښودی شو، نیم ماشوم، نیم. نو ثم اناب سلیمان علیه السلام الله ته واپس شو چې دا به وګوره ما پکې انشاءالله نه دي ویلي. نو دلته دا طریقه یاده کا چې کله هم ته څه د کار د څه خبرې اراده لرې نو ته به انشاءالله ورسره وهې الا ان یشاء الله. واذکر ربک اذا نسیت، او یادوه رب خپل کله چې ته هیر کې یا کله چې تا نه هیره شي. ای دوه مطلبه دي. واذکر ربک اذا نسیت که د دې تعلق هم دقه خبرې سره کو دا کومه چې روانه ده نو بیا مطلب به دا شي چې ته به لازم انشاءالله وایې چې زه به دا کار کوم انشاءالله به وایې. او که چېرته د نه انشاءالله هیر شي او بیا تا ته رایاد شي نو په هغه وخت انشاءالله ووایه که زه به سبا دا کار کوم انشاءالله دې ونه وي. بیا څه وخت بعد تا ته رایاد شي چې ما خو انشاءالله نه دي ویلي نو الله رایاد که. الله د یادولو مطلب دلته څه دی؟ انشاءالله ووایه. بعضو مفسرینو دا تفسیر کړی ځکه دا د خبرې سره برابر دی. دویم دا چې دا عامه خبره ده چې کله د نم سیر شي نو د الله ذکر وکړه، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، چې څه دي خو الله رایت که. ولې الله رایت که؟ دا خبره یېرېده زموږ نه دا د شیطان کار دی. شیطان یې زموږ نه یېرېږي، چې شیطان یې زموږ نه یېرېږي نو ته څه وکړه؟ ته الله رایت که. نو دواړه خبرې به دې کې ایشتي. انشاءالله د نه هیر شي وروسته ووایه چې کله رایاد شو. هسې عام ژوند کې تا نه څه هیر شو الله رایاد که. اجر بدلم الله درکوي، بندګي دې مو وکړه او خبره چې کومه تا نه هیره ده هغه به راته رایاده شي. وقل عسى ان يهديني ربي، او وایه نږدې ده چې وبښئ ما ته رب زما لأقرب من هذا رشدا، ډېر نږدې د دینه د هدایت په اعتبار سره. د دینه غوره به الله ماته وښیي. د دینه غوره به ماته څه وښیي؟ یو دا چې دا کم جواب چې ما تاسو له درکو د اصحاب کهف په باره کې
نو نږدې ده چې الله به د دین هم زیات علم ماته د هغوی په باره کې راکړي، یا دا کم علم چې الله ماله عام را کړی الله ماله د دې نه زیات راکړي، دا کومه لار چې الله ماته ښولې ده دا به الله ماته ښه روښانه کړي. دا اختلاف چې د خلکو جوړ کړی دی اصحاب کهف په باره کې نورې داسې مسلې دي، نو زما رب به پکې ماته نه لار وښایي. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم وهغوی وخت تېر کړی و په غار خپل کې. خبره بیا هغه اصحاب کهف کیسې ته راوپه شو، منځ کې پکې یو خبره راغلې 300 سنين 300 کاله وازدادوا 9 او زیات شول هغوی 9 کاله. نو قمري حساب سره 309 کاله، د سپوږمۍ په حساب سره هغوی 309 کاله تېر کړي، د نور په حساب سره کلونه 300 کاله تېر کړي، نو 309 کاله هغوی تېر کړي دي. قل الله أعلم بما لبثوا ووایا الله ښه پوه دی په هغه موده چې تېره کړې ده هغوی. نو خو الله موږ ته ووایي چې څومره وه 309 کاله، نو بیا سره وایي چې دوی ته وایي چې الله ته پته بارک الله فیک. که الله موږ ته نه وی ښوولی موږ ته هېڅ پته نه لګي. اوس که موږ ته پته م ولګېده موږ بیا هم وایو چې الله په هغوی ښه خبره دی. الله ته د هغوی حالات تفصیلي او هر څه معلوم، هغوی نومونه عمرونه شکلونه رنګونه قومونه، نو دا واضح تفسیر دی. چا دا ویلي دي دلته د دې مودې نه مراد هغه موده ده چې دوی د دې خوب نه چې کله راپاڅېدو او بیا مړه شو، دا څومره وخت دوی تېر کړی و، نو دا الله ته پته ده. خو د دې نه دا اولنۍ خبره غوره د عامه خبره ده چې الله ته پته ده چې هغوی څومره وخت تېر کړی و. له غیب السماوات والارض هغه لره پوهه د پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې ده. دلته غیب ثابت کړو د الله دپاره، هر شی چې زموږ نه غایب دی غیب دی. خو ګوره کله یو غیب داسې چې هغه بلکل مخلوق ته نه معلوم، او بعض غیب داسې چې هغه نسبي یعنی بعضو ته معلوم بعضو ته نه معلوم. لکه اوس موږ به داسې ووایو چې د ځمکې په بل طرف باندې څه خلک اوسېږي او هغوی یو خبره لیدلې ده موږ نه ده لیدلې، نو زموږ دپاره دا خبره څه ده؟ غیب ده، موږ نه ده لیدلې او هغوی لیدلې ده. نو که هغه هر یو غیب دی علم یې د الله سره دی، مطلق د غیب و علم خالص د الله سره دی. که څوک دا وایي چې پیغمبر چې موږ ته دا خبرې بیان کړي دي د آخرت او د قبر، نو دا خو ته الله ویلي، که الله ورته نه ویل اساس علم نو، او ګډ دلیل به سره چا سره دا علم نو. اصحاب کهف دا واقعا نه، اصحاب کهف دا واقعا چې مشرکینو ته پوښتنه کو نو په ټکي ور جواب وري نه ورکو او نو وسره علم کنه. نو 15 ورځې چې صبر کې هغه وحی ته 3 ورځې، دلیل دی په دې چې د غیب علم وسره نو. ابصر به واسمع سخلیدونکی دی او سخاوریدونکی دی، هر صحیح او هر ساوري دی کی یره او دی کی زیری. خوشحالی د مؤمنانو لپاره د هر صحیح او هر ساوري. اصحاب کهف ولا څه خبر دی هغوی خو اوس خاوري شوي وي او ختم شوي وي، او د هغوی قصه رب العزت په قرآن کې بیان کړې ده. خبرو د هغوی د هر څه لیدوي، د هغوی خبرې اورېدې، د هر څه الله رب العزت د هغوی په عملنامو کې لیکلي دي. نو د مؤمن دپاره خوشحالۍ دی چې ته چې د کومه دینداري کې الله د دې نه خبر دی، او د دې یوې خبرې به تعالی
الله رب العزت اجر درکوي. دې کې یره الله صرف ګورې د دیندارو د خبرو اورېدونکی نه دی بلکې هغه هر څه له راوړي او هر څه له رایني. نو که ته د الله نافرماني کې ګناهونه کې هغه دا ویني د دې به هم هغه حساب کوي. ما لهم من دونه من ولي نشتی هغوی لره سوا د الله نه څوک دوست. دا عامه خبره هم ده چې د الله نه علاوه زموږ څوک دوست نشتی چې زموږ په کار راشي. او دلته خاص یې ته لګولی شي د اصحاب کهف سره چې د الله نه علاوه د هغوی څوک دوست نه و، الله د هغوی ملګری و. ځکه خو ټولو سره د هغوی مقابله وه، دشمني وه، خو چې د رب سره یې ملګرتیا وه او د رب ورسره ملګرتیا وه نو هغه کمزوري او لږ خلک الله وساتل. دغه طریقه ده چې کله دې د الله سره تعلق او چې کله یې د الله سره رابطه وه رب العزت به ستا ساتنه کوي. الله ولي الذین آمنوا، الله دوست د مؤمنانو دی. نو دلته الله وایي چې د الله نه علاوه د هغوی څوک دوست هغه نه و. ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، او نشریک کوي هغه په اختیار خپل کې چا لره. څنګه چې غیب خاص الله ته معلوم دي نو دغه شان د الله یو بل صفت بیان شو چې هغه سره د هغه په فیصلو کې څوک برخدار نشتی، شریک نشتی. دا رد دی که تاسو ته یادي پته چې دومره بیدار به یې که نه به یې نږدې کم شرک ذکر شوی دی. بارک الله فیک. یهود و نصارا و مشرکان الله لره بچی ثابتول. نو الله رب العزت وایي چې هغه رب د بچی د ښځې او د برخدار نه پاک دی. فیصله د هغه یوازې ده، حکم د هغه یوازې دی، اختیار یوازې د هغه دی. واتل ما اوحي إليك من كتاب ربك، او لولا هغه چې وحي کړی شوي د تا ته د کتاب د رب ستانه. د رسول سلم سره بحث شروع اصحاب کهف دومره او دیسیو او دغو او د دې پلاني قصه راته وکړه او د پلاني راته وکړه. الله وایي د دوی د خبرو له توجه مه ورکوه، ته هغه وحي بیانوه کومه وحي چې ما تا ته درلېږلې ده، ستا کار دقه دی. وتلو لوله، لوله مطلب لوله بیانوي وضاحت یې کوه، دعوت ورکوه د دې وحي طرف ته. لا مبدل لکلماتي، نشتی بدلونکی د خبرو د هغه. دا کوم وحي چې الله تا ته درغلی ده که نه، دا داسې مضبوطې خبرې دي او داسې مضبوط کلمات دي چې دې لره څوک بدلولی نه شي، نه څوک دې کې کمی کولی شي، نه څوک دې کې زیاتی کولی شي. او د دې ډېر ښه تفصیل شوی د دې صورت په اوله کې ولم یجعل له عوجا، موږ قرآن کې کوږوالی نشته. نو دلته هم دا مطلب دی چې الله رب العزت چې څه رالیږلي دي عدل او انصاف والا خبرې دي، ښایسته د حکمتونو نه ډکې مضبوطې خبرې دي، په دې کې څوک کوی زیاتی هغه نشي کولی. نو ای پیغمبر ته دقه بیانوه. که داسې دې ونه کړو او دا وحي دې خلکو ته ونه رسوله، ولن تجد من دونه ملتحدا، او هیڅ چېرې به ته ونه مومي سوا د الله نه ځای د پناهۍ. نو که تا داسې ونه کړو نو بیا خو ګوره داسې څوک نشتی چې تا لره پناهي درکړي د الله په مقابله کې. بیا خو به د الله رانیسي، الله به تپوس کوي د پیغمبر نه. ذمواري ده سورة المائده کې دي که نه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیغمبره ته هغه څه ورسوه څه چې ما تا له درکړي، دا ستا ذمواري ده. وان لم تفعل
فما بلغت رسالته او کدیسی دی ونه کړه نو تا پیغام د الله ونه رسو پیغام د الله چې دی ونه رسو نو الله وی بیا به زه د پناهي تعالی څوک درکړي هېڅوک نشته چې د الله په مقابله کې تعالی پناهي درکړي هسې موږ له به څوک که الله یو څه کول غواړي موږ له به څوک پناهي راکړي د الله په مقابله کې هېڅوک نشته رابه چې په سورة المؤمنون چې الله پناهي ورکوي او د الله په مقابله کې څوک چاله پناهي نشي ورکولی او سورة الجن کې به راشي قل انی لن یجیرني من الله احد ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې د الله په مقابله کې ګوره ماله څوک پناهي نشي راکولی ښه هغې نه بعد دا آیت چې دی د دې په باره کې د شان نزول خبره به وکړو چې موږ په دې آیت باندې پوه شو ډېر روایت دی خو زه به صرف یو ذکر کړم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من رسول صلى الله عليه وسلم سره ناس مکه کې او مشرکان رالو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې د مشران قریشو د مشران وی موږ تا سره څه خبرې کوو کینو خو دا تا چې دا کم فقیران ملنګان کینولي نو د دوی سره زموږ دا ناسته موږ ته بده ښکاري ځکه که موږ کېناستو دوی ناست نو دوی بیا به موږ زړور کېږي دوی به بیا دا وایي سباله چې وګوره دوی هم ناست او موږ هم ناست نو که ته دا وایې چې زموږ او ستا خبره وشي نو دا کمزوري او دا غریبانان دا به د خپل مجلس نه وشړي هغه وایي زه ناسومه عبدالله بن مسعود ناسو د هذیل قبیلې یو کس ناسو او بلال رضی الله عنه ناسو ورجلان نسیت اسمهما او دو کسان نور خو نومونه یې مانه هېر شوي دي الله رب العزت ایتونه راولېږل داسې ونه کړي چېرته دا دینداره خلک د الله د بندگان د خپل مجلس نه ونه شړي اگر که دوی غریبانه اگر که دوی کمزوري او داسې د قریشو د مشرکانو مسله صرف نه وه د نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام ته څه ویلو وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي نوح وی موږ به تا سره ناست وو خو ستا دا ملګري اکثر دا رذیل او کمزوري خلک دي نو د دوی د لاسه موږ ستا خواله نه درځو ته دوی پاسه نو هغه ورته څه ووایي وما انا بطارد الذین آمنوا زه خو دوی نه شړم انهم ملاقو ربهم سبا له به دوی الله ته مخامخ کېږي او چې الله په در کې ووایي چې ده شړلي وو موږ زه به الله ته څه وایم چې یا الله شړلي مې د رنګ د لاسه ځکه چې رنګ یې تور یا الله ما شړلي وو ځکه چې د قام نه کمزور د نسب نه یا الله ما شړلي وو ځکه چې غریبانان پیسو سره نه وو جیداد ورسره نه وو داسې خبره شوه بیا پیغمبر خو کار دی دعوت کول هر سره خو هر څوک کېږي دغه شان بیا د پیغمبر په نقش قدم چې څوک روان علما وارثان د پیغمبر د دوی په مجلس کې به قسمه قسم خلک کېږي نو داسې خو نه دی چې دی به پکې بعضو ته خاص توجه ورکړي او بعضو ته به نه ورکړي ها جدا مسله ده که وختي طور یو سړی د چا خبره ډېره واوري د بل د څه حکمت او د فایدې لپاره جدا مسلې دي خو نور عام چې د ده مجلس ته څوک راځي دی به هغوی له وخت ورکوي دی به هغوی ته خبره بیانوي کیدای شي دا خبره په هغه چا اثر وکړي چې د دې امید نشته او بیا په دې کې قصه ډېره مزېداره راځي به کومه وه بارک الله فیک عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه راغی د رسول سلم خواله د رسول سلم سره د قریشو دا مشران ناست او له ډېره توجه ورنه کړئ دا ملګری دی وروسته به ده سره خبره رسول سلم ورته وویل هغه چې رامنډې والي په تا پسې او الله ته نږدې کېدو نو ته د هغه نه مخ واړه نو دې ایتونو کې هم دغه خبره بیان شوې او سبحان الله یو روایت کې داسې راځي چې دا ایتونه چې کله الله رب العزت راولېږل که نه او رسول صلی الله علیه وسلم بیا په دې کمزورو خلکو تېرېدو
نو دا به وي دغه دي ناست دي، یا هغه خلک چې څوک به ناست د دین دپاره به راجمع شي کمزوري به وو که نه به خو د دین دپاره به راجمع شي نو رسول الله وسلم به وی دا هغه خلک دي چې الله ماته ویلي دي چې دوی سره به کښېني. حدیث کې راځي رسول الله وسلم به وي هؤلاء الذين امرني ربي ان اصبر نفسي معهم، دا هغه خلک دي چې الله ماته ویلي دي چې ځان دوی سره مضبوط که او راټینګ که. معکم المحیا و معکم الممات، رسول وسلم به ورته تاسو سره زما ژوند دی او تاسو سره زما مرګ دی. زما په مجلس کې که څوک خبره اورېدو غواړي که ډېر هم ګډ سړی دی اب دلته راځي او زه د خپل مجلس نه الله والا خلک او دینداره خلک هغه نه شرم اگر که هغه د نسب او د مال او په دې حیثیت سره هغوی کمزور دي. دا تربیت رسول وسلم د صحابه کرامو کړی یو حدیث کې راځي چې ذهن ته به راغی صحیح بخاري کې دا حدیث دی د سهل بن سعد رضی الله عنه هغه وایي چې موږ د رسول وسلم سره ناست یو کس داسې تېر شو وی رسول وسلم دې کس ته پوښ وکړو چې دې سړي مبارک کې تاسو څه وایي هغه وایي چې رجل من اشرف الناس یا رسول الله دې په دې خلکو کې عزتمند دی او دې چې کوم ځای کې واده کول غواړي نو دې سره خلک رشته کوي دا دومره مخاوریز دی او که دې د چا سفارش کوي نو سفارش یې قبلیږي نو رسول وسلم غلی شو. دې کې یو بل کس تېر شو رسول وسلم یې دې سړي باره کې څه وایي هغه یا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمین دا ډېر غریب سړی دی مسلمانانو کې دا ډېر غریب سړی دی او که دې چېرته سزي ته ورغی نکاله نو څوک دې سره رشتې هم نه کوي او که دې د چا سفارش وکړو نو سفارش یې ولم څوک نه قبلوي بلکې که دې خبره کوي نو څوک ورته غوږ هم نه ایږدي. دا رواج دی د دنیا ګوره غریب سړی که ډېره قیمتي خبره کوي نو غوږ ورته څوک نه ایږدي او مالداره که ګډې وډې وایي او کنځلې کوي نو دوی ورته داسې خاندي را خاندي کله به وایي پلانې صاحب او کله به وایي پلانې صاحب نه دی ډېر خوش مزاجه دی کنځلو ته به وله څه وایي کنځلو ته وله خوش مزاجي وایي. دغه نقصان یې دیوال سره ګوټونو کې د کېناستو نو د مالدار هغه کنځلو ته به هم خاندي را خاندي غریب چې خبره مړه یو ویره دا د خبرو ماشین هم راوستی دی د هغه په خبرې ښه قیمتي خو جیب کې پیسې نشته نو هغوی یا رسول الله دې که خبره کوي څوک ورته غوږ هم نه ایږدي بیا رسول صلی الله علیه وسلم واورئ هذا خير من ملء الارض من مثل هذا دغه اولنی سړی چې تېر شو که نه چې د ده نه دا ټوله دنیا ډکه کړي دا ټوله ځمکه نو بیا هم دې دویم ته نشي رسېدلی ته غوره دی د الله په نیس ځکه چې د الله سره هغه تله داسې نه دی چې مالداري ده او غریبي ده او تور دی که سپین دی او عربی دی که عجمی دی نه چې څوک دیندار دی هغه د الله په نیز غوره دی د مسلمان به هم دا طریقه وي چې څوک دیندار دی هغه زموږ په نیز څه دی هغه زموږ په نیز غوره دی. نو الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم او بنک نفس خپل دغه کسانو سره چې رابلي رب خپل بالغداة والعشي سحر و ماښام یا سبا و بیګا بنک خپل نفس د هغوی سره بنک څه مطلب دی ځان ورسره راټینګ کا د دوی سره وخت تېروه د دوی سره ناسته پاسته کوه د کومو خلکو سره چې سحر ماښام رابلي الله لره دینداره خلک داسې نه دي ویلي غریبانان څوک یې ویلي دي دینداره زمونږ ګورې هغه غریب خو وخت چا کوم یو دی دینداره دی سړی چې سړی وایي چې بېدینه غریب چې دی هغه هم ښه سړی دی خبره د مالدارۍ او د غریبۍ نه ده خبره ده دیندارۍ او د بېدینۍ ده یریدون وجهه
غواړي دوی مخ د الله د الله مخ څنګه غواړي د الله رضا لټوي دا مشهور تفسیر دی او بل دې کې ډېر خوندور تفسیر دا دی چې دوی لټوي دیدن د مخ د الله نو د الله د مخ دیدن خو به هله تا ته نصیب کېږي چې کله ته جنت ته لاړ شې الله راضي کړي الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي ولا تعد عیناک عنهم او وادي نوړي سترګې ستا د دوی نه د چا نه چا پکې ویلې غریبانانو د دیندارو نه دی جواب دی ځکه چې موږ سره ګوره خبره د غریبۍ او د مالدارۍ نه ده په هغه غریب به څه وکړم چې هغه د الله دشمن دی او هغه مالدار زمونږ د زړه سر دی چې هغه د الله دوست دی نو ای پیغمبر ستا سترګې د دوی نه وانه وړي تريد زینة الحیات الدنیا چې غواړي ته ډول د ژوند دنیوي داسې نه چې ستا سترګې واوړي د دوی نه نو سترګې چې د دوی نه اوړي هغه به ولې اوړي چې کله ته دنیا غواړي نو ای پیغمبره داسې نه چې سترګې واړې او د دوی نه مقصد د دنیایي ځکه چې د چا چې د دنیا سره کاري که نه نو هغه دې ته نه ګوري چې دا سړی دینداره دی او که دی بېدینه دی نو ښه دینداره سړی به یې دی ورله توجه نه ورکوي ولې ځکه چې هغه سره دنیا نشته شهرت یې نشته نوم یې نشته څوک یې پېژني نه نه پیغمبره ته به داسې نه کوې ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا او تابعداري مه کوه د هغه چا چې غافل کړی دی موږ زړه د هغه د ذکر خپل نه چې څوک غافل دی د الله د یادولو نه د الله د توحید نه د الله د دین نه پیغمبره ته به د هغه تابعداري نه کوې د هغه خبره به نه اورې واتبع هوا او روان شوی دی په خواهش خپل پسې وکان امره فرطا او دې کار د هغه د حد نه تېروتلی ولې د حد نه تېروتلی کار دی د الله د لارې نه اورېدلی دی خواهشاتو پسې روان دی لنډ به موږ دا ووایو چې هغه د الله نافرمانه دی او څوک چې د الله نافرماني کوي نو دی د حد او د پولې نه اورېدلی دی نو ای پیغمبره ته به د دې خلکو خبره نه ماني دا زموږ دپاره ګورې نصیحت دی ښه تاسو پې ورسېدئ که نه داسې نه ستاسو سوچ صرف دې طرف ته چې خبره د پیغمبر روانه ده او بس ته م یاده که ملګرتیا به د دیندارو خلکو سره کوي بېدینه د هغوی نه به ځان لرې ساتي چې د چا زړه غافله د الله نه او د الله د دین نه ته به ټول ځان لرې ساتي او چې د خپل رب سره وفا ونه کړي تا سره به وفا وکړي کوم رب چې پیدا کړی دی چې دومره احسانات یې پرې کړي دي د هغې ونه منله د هغه سره یې وفا ونه کړه تا سره به څه وفا وکړي نو د بدو ملګرو نه به ځان لرې ساتي دا د دې آیت نه فایده راووته ښه سبا به انشاءالله دا بل آیت بیا لږ اوږد دی نو سبا به انشاءالله شروع کوو د 29 نمبر آیت نه یو کم دیرشم نه او که تاسو ته لږ اندازه لګېدلي اوس ورو ورو د سبق که خیال وي ډېرېږي لکه چې اوس به موږ ورو ورو روانېږو او کوشش به دا کوو چې ډېر ونه درېږو په منځ کې الا هغه ځای چې هغه تفصیل طلبي لږ تفسیر پکې کول غواړي سړی پې زر پوهېږي نه یا تفسیرونه پکې د یو نه زیات شوي توجیحات پکې هغه به موږ بیانو نور به کوشش کوو چې داسې ښه ښکلي روان او دا طریقه صحیح ده که نه تاسو پې پوهېږئ که نه پوهېږئ الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې الله دې موږ په دین الله دې موږ په دنیا او په آخرت کې د نیکانو سره یو ځای ساتي الله رب العزت دې موږ له مرګ هم د نیکانو خلکو سره یو ځای راولي او د قیامت په ورځ دې الله موږ د نیکانو په صف کې راپاسي او دا د یوسف علیه السلام دعا وه توفني مسلما والحقني بالصالحين یا الله ما مسلمان مړ کړه او د نیکانو سره مې یو ځای کړه په بل ځای کې د نیکانو خلکو دعا ده توفني مع الابرار توفنا مع الابرار موږ مړه کړه د چا سره
د نیکانو خلکو سره. الله دې زموږ حشر د نیکانو خلکو سره وکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.